چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې بهېږي امیه راغې اوبو یې ته وایي مال یې راکړه دی به د سم کم تی نشي سمولی وایي ها د ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې د مارونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي ملګرو دا ویډیو د الله د رضا دپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلیت هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مرۍ کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې را واغېشتې او دی به یې ووس غلو به او چا به تیږې را واغېشتې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وایي یو وخت کې د عالمانو دا ظلم هم وکړه چې غوا یې حلال کړې وي غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره وزغره ده اوسپنو د کړو کمیسي د جنګ کې خلک استعمالوي چې په توره پیسر را نشي نو هغه زغره به یې په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچو نو زه به یې تڼاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به یې وایي چې د خدای ظالمه دا احد احد دې پرېږده او د لات زموږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه چې کوم خدایانو لات او منات او عزا وایي ما به ابوجهل ته وایي چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما وروڼو په کوم لوښي کې چې کوم شی پروت دی نو هغه ته سسېږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهېدلې د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهېدلې کلو اناء یترشح چې کوم لوښي کې کوم شی دی هغه به ته ساسېږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ته ساسېږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقه شی راوځي دا زموږ بعضې خلک چې ګډې وړې وایي د دوی زړه کې ګن پروت دی اسې ځان ته وایي مسلمان چې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې دی ګن پروت دی د خولې نه به دی ګن راوځي د نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به راوځي او که په معده کې دی کوکاکولا یا پیپسي یا سیونه پروت دی او ګرمې دی وکړه د هغې بوی به راوځي او که غوښه دی خو د ګډ خوړلي او ګرمې مې وکړه نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دی خوړلي ګرمې دی وکړه د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کوم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمي وکړي دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته